السلام علیکم. نن زموږ د قرآن پاک تعلیم ده د سورة البقره آیت نمبر 55. ویډیو د ثواب په خاطر ټوله وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور در سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویل چې موږ هیڅکله ستا په خبرو باندې او ستا په ویلو باندې ایمان نه راوړو تر څو موږ الله پاک په خپلو سترګو باندې نه وي لیدلی. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وویل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. د دې خبرو کولو نه بعد چې موږ چې کله الله پاک وینو بیا به ایمان راوړو. د دې خبرو کولو نه بعد په الله پاک عذاب راوستو د آسماني تندر د آسماني بجلی او په دې کې دا یهودیان چې چا دا خبرې کولې هغه یې پکې خلا کړو هغه یې پکې مړه کړو. وانتم تنظرون او دا هر ستاسو په خپلو سترګو باندې کتل یا الله پاک بني اسرائیلو ته اوس وایي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بیا چې بني اسرائیل الله پاک مړه کړل دغه خبرو کولو نه بعد بجلی په تندر باندې د آسماني بجلی نو د هغې نه بعد الله پاک دوی ته بیا دوباره بیا ژوند ورکړو د بني اسرائیلو ته. ثم بعثناكم من بعد موتكم. د دې نه بعد یو ته الله پاک دوباره ژوند ورکړو د دې په وجه چې تاسو د خپل رب شکر گزار شئ تاسو د خپل رب شکر وباسئ. نو الله پاک دا هیڅ کول څه مشکل نه و چې کله یې تندر پرې راوستو عذاب یې پرې راوستو هغه یې مړه کړو د هغې نه بعد دوباره بیا ژوند ورله ورکړلو په دنیا کې دوباره ژوند ورکړلو چې درځې ته تاسو د الله پاک شکر ادا کړئ او اسلام قبول کړئ. د موسی علیه السلام او د تورات چې الله پاک په هغه باندې کتاب نازل کړو چې ته هغې اطاعت وکړئ او په الله پاک باندې ایمان راوړئ او ایمان قبول کړئ. نو الله پاک دوباره بیا ژوند ورکړو لیکن دا بني اسرائیل دوی بیا هم په هغې باندې پوه نه شول او دوی د خپل رب ناشکره او ناشکري یې کړې وه. د نور تلاوت دپاره زموږ اکاونټ ته به لاړ شئ او هغه هم در سره واورئ او د روان تلاوت دپاره زموږ اکاونټ در سره فالو کړئ.